په باختر پوهنتون کې یو ورځنی اقتصادي نندارتون جوړ شو. د بزنس ګالې په نوم په دغه نندارتون کې د هیواد داخلي تولیدات او سوداګریز توکي د باختر پوهنتون د محصلینو له لوري نندارې ته وړاندې شول. محصل لپاره ډېر طلایي فرصت ده په همدې ځای کې دوی چې کله له اول سمستره تر اتم سمستره پورې کومې تیوري وایي له فاینانس نه نیولې تر اکاونټینګ تر مارکیټینګ همداسې نور کوم مضامین چې دي حتی تر ماسترۍ تر لیوله پورې نو دوی راځي عملا دا شی دلته کاروي او عملا دا شی خپله کاروي. نو له همدې ځایه محصل خپل شخصي تجارت او کاروبار ته تشویقېږي او هڅول کېږي. نن موږ په خپله نمایشګاه یا په غرفه کې سمارټ فونز یې راوړي دي او کوم نور نیسیسریز د هغه لپاره دي لکه مثلا پاور بانک سو چارجرز هیډفونز وي ګلاس سو سمارټ واچ سو دا شی مو نمایش ته کېږي. دغه نمایشګاه چې دا ډېره مهمه ده ځکه چې موږ د نظري درسو تر څنګ وکول شو چې په عملي بزنس کې پرمختګ وکړو او دا یوه ګټوره نمایشګاه ده تر څو موږ وطنوال وکولی شو چې دوی څخه دیدنه وکړي او دلته راشي خپل نظریات شریک کړي. امروز بینندگانی که میخوایم برای دوستان و کسانی که بینندگان که آمده میخوایم یک نمایش شهری را برگزار کنیم و هدف این نمایش است که برای محصلین اقتصاد که یا عملا درس میخوانند یک برنامه عملی باشه که یا در آینده اگر میخواستن یک تجارت برام بیاندازن یک تجربه داشته باشن تا یک بزنس خوب و موفق در آینده داشته باشن. دغه پوهنتون مسؤلین وویل چې د ځوانانو لپاره د کارموندنې او د کوچنیو سوداګریو د برابرولو په موخه دوی هر کال دا ډول نندارتونونه جوړوي تر څو ځوانان وکولی شي د خپل ځان لپاره کوچني کاروبارونه ایجاد کړي او په ټولنه کې اقتصادي پرمختګ رامنځته شي. تیوریکي حالت نه راوځو عملي حالت ته دا زمونږ په افغانستان کې په ځانګړي ډول ډېر اړتیا ده چې زمونږ محصل باید داسې نه وي چې یوازې بل ته یې غوږ نیولی وي چې ته راته څه وایې. موږ داسې کوشش کوو چې زمونږ محصل د همدې ځای نه په دې شکل باندې وي چې بل چاته وي چې ته داسې وکړه چې هغه موږ او تاسو شاهدان یو د دې نننۍ میلې یا د سوداګریز بزنس ګالې. انشاءالله الرحمن باختر پوهنتون یوازې په همدې موضوع باندې د اقتصاد پوهنځي په دې بزنس ګالا باندې اکتفا نه کوي. دا نه اوله ده نه اخره ده. انشاءالله چې ډېر زر هوا ته په کتو سره ابو هوا ته په کتو سره انشاءالله چې په همدې شکل باندې کوشش به وکړو چې دلته کومې نقیصه موږ لرو هغه موږ ځان سره یاداشت کړو. دپاره موږ یو ځانګړی ټیم ټاکلی دی انشاءالله الرحمن چې د کمپیوټر ساینس د ماسټرۍ او د لیسانس برنامه همدغسې یوه ایکسپو لري آی ټي ایکسپو لري انشاءالله چې هغه به هم همدغسې موضوعات پکې په همدغسې شکل باندې په شاندار شکل باندې جوړیږي لمنځل کېږي. به باختر پوهنتون په دې سوداګریزه میله کې غواړم چې قدرمنو خاصه د اقتصاد پوهنځي استادانو محصلینو او د ماسترۍ برنامې محصلینو ته اعلان کو هغه دا دی چې اتحادیه به خپل په چوکاټ کې د تشبثاتو مرکز یا انټرپرایز سنټر جوړ کړي. هغه په دې معنا چې موږ به وکولی سو چې وایي دغو ځوانانو ته چې طرحې ولري او اقتصادي طرحې ولري د افغانستان د اوسنیو شرایطو اقتصادي اوضاع ته په کتلو سره د دوی یا دوه ډوله ځوانان لرو. یو هغه ځوانان دي چې طرحې لري خو مالي منابع نه لري. دوهم هغه ځوانان په ټولنه کې لرو بغیر پوهنتونونو څخه د باندې چې مالي منابع لري خو طرحې نه لري. څنګه کولی شو په ګډه باندې د دغو څه داسې یو څه راجوړ کړو او دغه اقتصادي طرحې په عمل کې په کار واچو او د عمل په ډګر کې د هغو دپاره د کار زمینه مساعد. د بزنسګالۍ له مهمو فوایدو څخه یو دا ده چې بزنسګاله کې ښه شبکه سازي یا تجارتي روابط جوړیږي. په دوم قدم کې خپل محصولاتو ته خپل شرکت ته په ښه توګه تبلیغ کول او له خپل محصولاتو نه یو ښه برند جوړول دي. په دریم قدم کې نوي فرصتونو ته لاره پیدا کول او نوي فرصتونو نه ښه استفاده کول. د باختر پوهنتون محصلینو دغه نندارتون ګټور وباله او ویل چې په هیواد کې ډېری ځوانان مناسب کاروبار ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې پانګونې ته اړتیا ده. تجارتونه کاروبار ځوانانو ته ډېر زیات مهمه دي ځکه چې اوس هر فامیل کې چې تاسو ګورئ که نه چې یو 8 نفره 9 نفره باید دي خو یو پلار یو سپین ږیری پلار تر څو کله چې هغو ته دا ډوډۍ راغه کړي را برابره کړي نو ځوانانو ته ضرورت دا ده چې باید خپل کار کې ځان مصروفه کړي ځکه چې اوس رقم داسې وضعیت راغلی چې اوس چېرته چې کارونه دي کارونه ټول په ټپه ولاړ دي. ځوانان بېکاره شوي په کور کې ناست دي زیاتره دي ایران ته تللي دي مهاجر شوي له وطن څخه نور ولا ملکو ته تللي دي. هلته یې مسې وضعیت ده ایاګان چې بېرته را ډیپورټ شوي دلته چې وضعیت ګوري د پلار دي نو مجبور نه کراچۍ چلوی شي نه چېرته غرفه لګولی شي نه د هغه نه پیسه اقتصاد سم نه شي تر څو ځان لپاره یو دکانداري یو چیز ځان ته برابر کړي. بزنس گالا جور کردیم یک تجارت جور کردیم و تجارت به خاطر است که محصلین
بچه‌ها و متعلمین که میاین اینجا دیدن میکنن، خریداری میکنن. شروع اقتصاد است، شروع بزنس است، از اینجا بخیر شروع میشه. شروع هر کار از تجارت میشه. می سرمایه گذاری که مردم میره خارج میکنه، سرمایه گذاری رو اینجا کنیم، تجارت کلان میشه و از شروعش از اینجا شروع میشه که بزنس گال است. از اینجا یک رویه میگیره مردم، یک ایده میگیره، تجارت شروع میکنه که چی کل چیزای وطن باید خود وطن به تجارت گذاشته شه، واردات صادرات شه. په دې نندارتون کې د هیواد وچې میوې، د میرمنو لاسي صنایع او نور سوداګریز توکي نندارې ته وړاندې شول چې ګڼ شمېر نندارچیانو ترې لیدنه وکړه. لاسي صنایع په هغې کې د زنانه کالي شاملیږي او چکني و 14 تولیدات دي او ډېر چې هغه دي د ښځو کاروبار ته دي. هغه بعضې ستونزې لري چې یا د ویزو نشتوالی دی پاکستان څخه، یا بل موږ دلته خام مواد نه لرو، د هغه هم نشتوالی دی. نو موږ ته ضرورت دی چې خام مواد پیدا کړو او موږ ویزو ته زر لاسرسی ولرو چې د هغې څخه موږ خپل مواد راوړو. په دې بزنسګاله کې موږ سره 15 غرفې وي، خپله زموږ د محصلینو مې د نیکه مرغه او د نورو شرکتونو نه وي. په دې کې موږ سره د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې ګڼو استازو ګډون کړی چې هغه هر یو په خپل ذات کې د یو خصوصي پوهنتون رئیس یعنې د رهبرۍ د غړو نه یو څوک هغوی راسره ګډون کړی. خپله زموږ د پوهنتون نن ټول محصلین پکې اشتراک کړی دی، مختلفو شرکتونو کړی دی، د افغانستان بانک کړی دی، رسنیو کړی دی. په ګڼ شمېر سره ډېر خلک راغلي. نو دقیق شمېر خو یې نشو ویلی، خو تاسو خپل عملاً ګورئ چې ماشاءالله ګڼ خلک دي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې د لوړو او مسلکي زده کړو په برخه کې د ځوانانو د نظري زده کړو ترڅنګ هغوی ته د عملي زده کړو او فعالیتونو د زیاتېدلو هڅې روانې دي ترڅو ټولنې ته په کار پوه او مسلکي ځوانان وړاندې شي او د کار د بازار اړتیاوې ورسره پوره شي.